په دې دنیا کې د حق او د باطل مقابله، د مسلمان او د کافر مقابله، دا د دنیا د وړومبیو ورځو نه، ابتدایي ورځو نه دا شروع شوې ده. یو طرف ته شیطان او د هغه ملګري دي، بل طرف ته د الله جل جلاله ملګري دي، مسلمانان دي. یو طرف ته د شیطان ډله ده او بل طرف ته د الله جل جلاله ډله ده. نو دا دوه ډلې، دا دوه فرقې، د دوی منځ کې مقابله دا د دنیا د ابتدایي ورځو نه چالو ده او تر قیامته به دا چالو وي. اسلام ښکلی او بهترین دین دی. الحمدلله موږ الله جل جلاله مسلمانان پیدا کړي. کافران چونکې خپله هم ګمراه وي د شیطان په لار روان وي، جهنم ته روان وي، دغه د زندګۍ مقصد وي. په خپله هم جهنم ته ځي او نور خلک هم را دعوت کوي او مجبوری چې جهنم ته لاړ شي او کافران شي. نو اسلام دا ښکلی او بهترین دین مسلمان ته د ځان دفاع دا ښیي چې د ځان دفاع به څنګه کې کله چې کافر د مسلمانانو په ملک باندې حمله وکړي، د مسلمانانو په خاوره باندې حمله وکړي، نو مسلمان ته هم حکم دی چې دی بیا د ځان دفاع وکړي، د خپل ځان، د خپلو خلکو، د خپلې خاورې دفاع دا وکړي او خپله خاوره دا کافر ته پرې نه دي. ځکه چې کله کافر د مسلمانانو په یو قوم باندې حمله وکړي، هغه قتل کوي، په هغوی باندې ظلم کوي او هغوی چې کوم دی د هغوی خاوره هغه قبضه کوي، بیا په هغوی باندې خپل احکامات او خپل قوانین چلوي او ان تر دې چې مسلمانان مجبوره کوي چې هغه اسلام پرېږدي او کافران شي. که کافران کېږي نه څه حده پورې دین خرابوي او یا مجبوره کوي چې مکمل کافران شي او داسې ډېرو ځایونو کې دا شوي دي. سپین مخکې به ورته اندلس ویل او پرتګال او سپین دا دوه ملکونه دي په یورپ کې. دا د مسلمانانو ملکونه، حکومت د مسلمانانو، خلک مسلمانانو، خو بیا دې باندې کفارو حمله وکړه او دغه ځینې د مسلمانانو حکومت ته ختم کو. مسلمانان چونکې بې اتفاق خپلو کې جنګېدنو، کافرانو په حمله وکړه، د هغوی حکومت وی ختم کو. کله چې د مسلمانانو حکومت ختم شو نو صلیبیانو، نسوارا، د هغوی باچایانو فردینند نامې وه، نو هغه په مسلمانانو باندې جبرن عیسایت یا نصرانیت ته لاګو کړو. یعنې مسلمان به خامخا نصرانی کیږي او که نصرانی نشي نو قتلیږي به. نو جبرن وی په نصرانیت ته لاګو کړو. بیا به مختلفه سزاګانې ورکولې، عذاب یې تینه کټ کول، مختلفه سخت سزاګانې دا به ورکولې چې د تاریخ کتابونو کې دا سړی ګوري نو ویښته یې ودرېږي. داسې سخت سزاګانې به یې هغه مسلمانانو له ورکولې چې کومو مسلمانانو به خپل دین نه پرېښو، نو خلک به یې په زور باندې نسوارا کول، نصرانی به یې کو مسلمان. بیا داسې هم یو وخت راغو چې اندلس ټول دا نصرانی شو، په هغې کې یو مسلمان هم پاتې نه شو، ټول نصرانی. څوک چې تښتېدی شو هغه وتښتېده او ډېر خلک هغه نصارا شو او بیا بعضې مسلمانان هغې له مختلفه سزاګانې ورکړي او ډېر زیات شهیدان که. نو نتیجه دا راووته چې هغه ټول ملک هغه نصرانی شو او د اسلام هغه نوم یې تینه ختم کو. اندلس نامې ته ختمه که او نوم یې پې کېښودو سپین او پرتګال، دوه ملکونه شو. نو اسلام د مسلمانانو ته د ځان دفاع ښیي
چې د کافر مقابله کې به د خپل ځان دفاع به دی کوي، د خپلو خلکو د خپل دین دفاع به کوي او د الله په لار کې به جهاد کوي. د دین د سربلندۍ دپاره به د الله په لار کې جهاد کوي، کافر سره به مقابله کوي. کله چې د مسلمانانو په ملک باندې خوره باندې د هغوی په وطن باندې کافران حمله وکړي، نو د مسلمانانو بیا د دغه خورې د دغه علاقې د مسلمانانو یو ذمواري ده چې دوی کافر سره مقابله وکړي، د سره جنګ وکړي. په دغه مسلمانانو باندې جهاد فرض عین شي چې څوک چې بیا څومره څه کولی شي په جنګ کې، څومره حصه اخیستی شي، څوک جنګ کوي، څوک چې کوم دی د قلم سره جنګ کوي، څوک په خپلې ژبې سره د کافر مقابله کوي، څوک چې کوم دی په پیسو سره د کافر مقابله کوي، نو حصه به بیا د کافر مقابله کې اخلي چې څومره دنه بیا دی څومره کولی شي او څومره دنه د وخت مشر او امیر هغه غواړي، دی به د کافر مقابله کوي. بیا الله جل جلاله فرمایي کتب علیکم القتال، الله پاک فرمایي چې تاسو باندې قتال فرض کړی شوی دی، دشمن سره مقابله کول، جنگ کول دا په تاسو باندې فرض دی. بیا فرض دوه قسمه، فرض عین او فرض کفایه. فرض عین به هر سړی بیا کوي، هر مسلمان، او فرض چې کله قتال جهاد فرض کفایه وي، نو بیا چې بعضې مسلمانان لګیایي قتال کوي، جهاد کوي، نو نور مسلمانانو ذمواري دا به ختمیږي، هغوی به نه ګناهګاریږي. بیا نو عام حالاتو کې چې کله کافرانو ملک باندې مسلمانان حمله کوي، عام حالاتو کې جهاد فرض کفایه، یعنی چې څه مسلمانان لګیایي د نور مسلمانانو ذمه افارغیږي. او بیا چې کله د مسلمانانو په علاقه باندې د مسلمانانو په ملک باندې کافر حمله وکړي، نو بیا جهاد قتال دا فرض عین شي. بیا به مسلمانان د دغه دشمن خلاف دی به جهاد کوي، هر مسلمان باندې جهاد فرض عین شي. بیا چې بیا څوک جهاد نه کوي ګناهګاریږي، څنګه چې مونځ فرض عین دی داسې بیا جهاد هم فرض عین وي. که د دغه علاقې خلک، د دغه خاورې، د دغه وطن خلک د دشمن مقابلې دپاره، د کافر د مقابلې دپاره کافي نه وي، نو بیا چې ورسره نږدې د مسلمانانو کم ښار وي یا کم ملک وي، کمه خاوره وي، په هغې باندې بیا جهاد فرض عین شو. بیا به ورسره هغوی مدد کوي، خپلو مسلمانانو ورونو سره به مدد کوي. او که هغوی هم کافي نه وي، بیا به ورپسې بل نږدې چې کم ملک وي، هغوی به ورسره مدد کوي. که هغوی هم کافي نه وي، د مسلمانانو نږدې بل ملک به ورسره مدد کوي. ان تر دې دا سلسله به داسې رواني، که خلک نه کافي کېږي د کافر د مقابلې دپاره، نو د مشرق نه تر مغرب پورې چې څومره مسلمانان په ټولو باندې جهاد بیا فرض عین کېږي. دا جهاد دا داسې عمل دی چې انسان دا نه خوښوي، د جهاد نه یریږي او خوښوي نه، خو دا داسې عمل دی چې په دې کې ډېر خیر پروت دی. انسان خو یې خوښوي نه، خو خیر پکې ډېر پروت دی. که جهاد ونشي نو دشمن کامیابیږي، خپله خو هم جهنم ته ځي او نور خلک هم ځان سره جهنم ته بولي. دشمن چې کامیابیږي ظلم کوي، زیاتې کوي. دا کافران دي تاسو وګورئ فلسطین کې دی څه روان کړي دي، څومره ظلم، څومره زیاتې دی کوي. د مسلمانانو ځمکې قبضه کوي، مسلمانان قتل کوي، زنانه او ماشومان قتل کوي، ظلم او زیاتې کوي. مسلمانانو ته د خپل دین، یهودیت، نصرانیت، شرک د دې دعوت ورکوي بیا، او شرک او کفر دې ته عزت میلاویږي، دا اوچتېږي. نو سړی به مسلمان به جهاد کوي چې د الله دین دا اوچت شي. کله چې انسان مسلمان الله د رضا دپاره دشمن سره مقابله او قتال کوي، د دې ډېر لوی اجر او ثواب دی او دا ډېره لویه مرتبه ده. نو انسان یو څیز کله نه کله د هغه خوښ نه وي، خو په هغې کې د هغه دپاره ډېر خیر پروت وي. او کله نه کله یو څیز د انسان خوښ وي، خو په هغې کې د هغه دپاره شر وي.
انسان دا خوښي چې د جنگ میدان نه وتښتي، خو په هغې کې هغه عارضي فایده ورته میلو شوه، یو څو ورځې یو میاشتې فایده شوه، خو چې کم دایمي نقصان ورسېدو کله چې کافر کامیاب شي، بیا چې کم دایمي نقصان مسلمانانو ته رسي نو بیا ډېر زیات وي.